سلامونه دوستانو په دې لیست تاسو برته روغ جوړ وایم. ګرانو ملګرو زه یم سید الله حسن او زه بیا تاسو ته د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. دا چې دوستانو تاسو ته ښکاره معلومه ده راکي رابټ صرف 15 ورځې وخت ورکړی دی چې تاسو خپل والټونه د راکي رابټ سره کنیکټ کړئ تر څو تاسو ته ویډرا ترسره شي. دلته تاسو ته ښکاري کاونټ هم پیل شوی دی. په دې کې ویډرا لپاره موږ تاسو ته 3 سټیپونه راکول شوي دي. لومړی والټ کنیکټ دی، دوهم ټون ترانزیکشن دی او دریم د دوی ټلګرام چینل کنیکټ کول دي. په دغه ویډیو کې تاسو ته 2 طریقې درښیم، هم د راکي رابټ ویډرا په اړه معلومات درکوم، هم د دغه میشنو کمپلیټ کول طریقه درښیم. دوهمه طریقه دا چې څنګه کولی شو موږ له باینانس یا بایبټ څخه ټون کیپر ته خپل ټون کیپر ته ټون کوین ولیږو، لکه دلته چې ما رالیږل. تاسو هم کولی شئ دغسې راولیږئ تر څو دغه میشن پرې کمپلیټ کړئ. پوره طریقه راته په ویډیو کې ښیم، ویډیو اول نه تر اخره پورې وګورئ. لومړی راځم د راکي رابټ په اړه تاسو ته پوره معلومات درکوم. نن ورځ راکي رابټ خپل اعلان وکړ چې تاسو کولی شئ خپل والټونه لټنې خپل ټون کیپر یا کوم خپل ټون والټ له راکي رابټ سره کنیکټ کړئ تر څو تاسو ته ویډرا ترسره شي. او دغه ویډرا لپاره دوی لاندې سټیپونه بیان کړي دي چې په دغه وختونو به تاسو ته ویډرا درکول کېږي. لومړی تاسو اوس والټونه کنیکټ کولی شئ له نن نه وروسته، او دغه ټاسک به تاسو ته په 20 تاریخ باندې پای ته ورسېږي، یعنې صرف 15 ورځې وخت لرو. او دوهم په 21 تاریخ به ټول هغه کسان د سپټمبر په 21 تاریخ په ټول هغه کسان کوالیفاید یوزر معلوم شي، کوم کسان چې د راکي رابټ ویډرا لپاره الیجیبل دي هغو ته ویډرا ورکول کېږي. د یو خبره، او په د سپټمبر په 22 تاریخ باندې به د راکي رابټ ډسټریبیوشن وشي، یعنې هر چاته به خپل راکي رابټ کوین تقسیم شي، وبه ویشل شي، چې مقصد معلوم به شي چې دغه ته دومره کوین ورسېدل، دغه ته دومره ورسېدل. لکه نن چې د کیټ کوین ایر ډراپ ډسټریبیوشن ترسره شو. او دوستانو په 23 تاریخ به راکي رابټ ار بي ټي سي کوین په سی ایکس غټو ایکسچینجونو کې سی سی ایکس څخه مطلب سنټرلایز ایکسچینجونه دي، لکه بایبټ او کې ایکس کوم چې اعلانونه کوي د ټولو کې به لیست کېږي. او بله خبره دا چې د سپټمبر په 23 تاریخ باندې مستقیما ویډرا فایل شي، ویډرا به خلاصه شي، او همدارنګه تاسو به خپل کوینز ویډرا کړئ. او بله خبره دا چې وروستی سټیپ د سپټمبر په 23 تاریخ باندې به نوی سیزن P2E شروع شي. P2E څخه مطلب P2E په دې مطلب پلی ټو ارن، یعنې لوبه وکړئ تر څو پیسې وګټئ. دوهم سیزن هم پیل کېږي، هغه د راکي رابټ باټ له لارې پیسې یا کوینونه ګټل دي، سکې ګټل دي، هغه به هم پیل کېږي. نو راځئ چې لومړۍ طریقه درته وښیم چې موږ څنګه کولی شو خپل ټون کیپر ته ټون ولیږو او دغه کوم ټاسک چې دی هغه پرې کمپلیټ کړو. لومړی 2 ټاسکونه آسان دي، څنګه پوره کېږي. د هغې لپاره تاسو کله راکي رابټ راخلاص کړئ، دلته به راشئ په د لاندې ایر ډراپ بټن باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ، یا هم دوستانو راشئ په دغه د کوم ار بي ټي سي کوین ایر ډراپ اپشن چې کوم ښکاري دلته کلیک واخلئ. بیا راشئ دغه خوا کې تاسو ته والټ اپشن راځي، په دغه کلیک واخلئ، او دلته به راشئ تاسو اول څونه مخکې والټ کنیکټ کړئ، په دغه ولاندې والټ بټن باندې به تاسو کلیک واخلئ، او دلته خو مخ والټ کنیکټ کړی دی. که تاسو کنیکټ نه وي دلته به والټ کنیکټ اپشن راشي، تاسو به خپل ټون کیپر والټ ورسره کنیکټ کړئ. کوم والټ؟ دغه والټ تاسو ته ښکاري، دا به تاسو خپل موبایل کې جوړ کړئ او دا به ورسره کنیکټ کړئ، پلی سټور نه به ډاونلوډ کړئ. خو فکر کوم چې ډېرو ملګرو به دغه ډاونلوډ کړی هم وي، کنیکټ کړی به هم وي. کله چې دا کنیکټ شو نو ستاسو کوم 2 میشنه ترسره شول. لومړی ګورئ دغه لومړی والټ کنیکټ شو، او سبسکرایب ټلګرام، دوی ټلګرام چینل به هم سبسکرایب کړئ. دلته چې راشئ هوم صفحې ته، دلته تاسو ته ارن اپشن راځي، په دې ارن بټن باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ، او دلته به تاسو د دوی ټلګرام چینل پیدا کړئ. دغه تاسو ښکاري سبسکرایب ټلګرام چینل، ما خو له اوله سبسکرایب کړی، دغه تاسو کلیک کړئ، دغه ځینې تاسو سبسکرایب باندې کلیک وکړئ، دا به کمپلیټ کړئ او تاسو ته به 1 لک ټوکن هم درکول شي. نو دې سره 2 ټاسکونه زموږ مکمل شول، او پاتې شو دغه یو ټاسک. دا موږ تاسو نه ټون ترانزیکشن غواړي. موږ تاسو باید نیم ټون پنځه تقریبا $3 خوشه کېږي، $3 نه کېږي خو کم از کم $3 ته رسېږي چې موږ تاسو ورته ترتیبوو. دومره $3 موږ نه فیس غواړي، کمیشن غواړي. دا باید موږ تاسو ورکړو. د ګاز فیس چې دوی دلته یادونه کړې ده، نیټورک ګاز فیس دوی خپله دلته یادونه کړې ده، هغه فیس موږ تاسو نه غواړي، نو هغه فیس به موږ ورکړو. اوس ډېر ملګري وایي چې موږ فیس ورکړو یا نه ورکړو. زه به تاسو ته یوه خبره وکړم، نور که تاسو فیس ورکوئ یا نه هغه د هر چا خپل کار دی، خو زه به تاسو ته دومره ووایم چې ګورئ ګاز فیس ځکه ورکړئ چې دومره ډېر نه دی، صرف $3.15 دی. موږ تاسو نه ډاګز هم 0.1 ټون ګاز فیس وغوښته، داسې نورو هم هلته یو والټ یو میشن ټاسک پکې راغلی و. نو دغه دومره خطر په ځان ومنئ، که چېرې تاسو پکې خپل کوینز ډېر لرئ
کار هم پکې ډېر کړی وي، زحمت هم ډېر کړی وي، ځکه دا په دومره غټو اکسچینجونو کې لیست کېږي. که څه هم به اوکې ایکس او بایبیټ باینانس دغه اعلان نه کړی، خو دغه میکسي، بینک ایکس، ګیټ آی او، بیټ ګیټ او ټون کیپر په دې ټولو کې دغه کوین چې کوم دی لیستینګ روان دی، دې کې به لیست کېږي. نو تاسو دغه لږ خطر په ځان ومنئ، صرف د 2-3 ډالره باور لرم چې تاسو ته بېرته دغه ګټه ترسره کړي، ځکه دومره هغه پراجیکټ نه چې موږ تاسو فکر وکړو چې دا به سکیم وي. ښه پراجیکټ دی زما په نظر. نو خیر نور د هر څه خپل کار دی. که چېرته موږ تاسو خطر په ځان ونه منو، ګټه هم نشو کولی. دې لپاره موږ تاسو باید په والټ کې ټون ولرو. نو اوس ټون له کومه کړو؟ زه خو تیار لرم، مقصد تاسو ته طریقه درښیم چې څنګه موږ رالیږلی شو. که تاسو سره په باینانس کې پیسې وي، زه راځم خپل باینانس راخلاصوم. تاسو سره باینانس کې ټون کوین وي، هغه هم ورته رالیږلی شئ، او تاسو سره ډاکس وي، هغه هم ورته رالیږلی شئ، خو ټون کوین تاسو باید ورته راولیږئ. نو دلته یو مشکل خبره دغه ده چې کله هم موږ تاسو دلته خپل ټون کوین رالیږو. ګورئ زه به دلته ټون کیپر ته چې راشئ دغه ځای باندې کلیک وکړئ، دلته کلیک واخلئ. دغه ځای تاسو مستقیما ادرس کاپي کړ، چې ادرس مو کاپي کړ دلته راغلی باینانس څخه تاسو غواړئ دغه خپل ټون کوین دلته ولیږئ. نو یو مشکل موږ تاسو ته راځي. ګورئ دوستان دلته موږ تاسو ادرس پیسټ کړ، ادرس مو چې پیسټ کړ دلته موږ تاسو نه میمو غواړي. اوس په دلته خو موږ سره په ګورئ په ټون کیپر کې میمو نشته چې هغه ورکړو. نو تاسو هیڅکله د باینانس څخه مستقیما دلته ټون کوین مه رالیږئ. ستاسو ټون کوین به هیڅکله ټون کیپر والټ ته ونه رسیږي، ستاسو ټون کوین چې کوم دی هغه ورکېږي، نه راسیږي. او بل مشکل دغه دی چې 3 ټون نه تاسو کم نشئ رالیږلی، تاسو باید 3 ټون پوره ولرئ چې تاسو ورته راولیږئ. خیر که تاسو لرئ مشکل نه لري 3 ټون ورته راولیږئ، خو موږ تاسو څه کوو؟ اول دغه خپل ټون کوین بایبیټ ته لیږو، بایبیټ څخه بیا اوکې ایکس ټون کیپر ته لیږو. تاسو دا په یاد ولرئ، مستقیما یې ټون کیپر ته مه لیږئ. نو دلته خو یو مشکل دا شول چې مقصد په هلته میمو نه لري، موږ نشو کولی چې دا ورته راولیږو، ځکه په ټون کیپر کې دا نشته، او بل 3 ټون نه کم نه لیږل کېږي. نو څه کوو دوستانو؟ خپلې پیسې ډاکس کوین ته اړوو. ډاکس ته اړوو، د ډاکس که څه هم په دغه طریقه یې موږ لیږو، ځکه ډاکس صرف 1000 ډاکس مینیمم ویډرا هم موږ کولی شو چې تقریبا $1 کېږي. دلته تاسو ته ښکاري 1000 ډاکس مینیمم کوین. نو لومړی څه کوو؟ موږ تاسو خپلې پیسې بایبیټ ته لیږو. بایبیټ ته هم لیږلی شئ، میکسي صرافي ته هم لیږلی شئ. تاسو آسان طریقه درښیم. کله چې تاسو خپل بایبیټ را خلاص کړ، دلته به راشئ، دلته ډیپازیټ بټن راځي، که دلته نه وي بیا تاسو راشئ په دغه لاندې اسیټ بټن چې کوم ښکاري په دغه کلیک ورته واخلئ. دلته به تاسو څه کوئ؟ دلته په دغه ډیپازیټ بټن باندې تاسو ورته کلیک واخلئ. بیا به راشئ په دې لاندې ډیپازیټ کریپټو باندې کلیک واخلئ. دلته پورته سرچ کې تاسو ډاګز ورته ولیکئ. که ټون لیکئ، ټون هم همدغسې ده، ډاګز هم همدغسې ده. زه به ډاګز کوین ورته ولیکم، تاسو به سرچ کئ. نو دلته به تاسو ته حتما راشي دغه خیر کې موږ ته دلته ډاکس کوین راغی په سرچ کې، دا به کلیک کړئ. کله مو چې کلیک کړ د خیر کې ټون راځي، دا به کلیک کړئ. اوس دغه ګورئ موږ دا ورته رالیږلی شو، ځکه چې دلته دغه ادرس هم لري او دوستانو ټاګ میمو هم لري. نو دغه زه کافي کوم، ما سره خو تیار ډاکس کوین شته. اوس 1000 ډاکس څومره کېږي؟ تقریبا $1 څخه ډېر کېږي. زه به دلته تاسو طریقه وښیم. که چېرته تاسو سره یو اس ټي ټي وي، غواړئ هغه ډاکس ته واړوئ، دلته به راشئ په د لاندې ټریډ بټن باندې به ورته کلیک واخلئ. ټریډ بټن باندې مو چې کلیک واخیسته، دلته به راشئ په دې پورته کنورټ بټن باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. دوستانو ویډیو پوره وګورئ تر څو تاسو طریقه زده کړئ. خیر د ویډیو به لږ غټه شي، خو تاسو یې پوره وګورئ. دلته په دغه سولنا بټن چې کوم ښکاري دغه چینج کې که رسېدل تاسو ډاګز انتخاب کړئ، دلته سرچ کولی هم شئ. نو وبخښئ دلته به تاسو یو اس ټي ټي انتخاب کړئ، ځکه چې یو اس ټي ټي موږ اول غواړو ډاکس ته واړو. نو دلته موږ یو اس ټي ټي انتخاب کړله، لاندې به تاسو راشئ، دلته به تاسو دغه ځای کې ډاکس کوین ورته انتخاب کړئ. نو موږ انتخاب کړو، زه دلته ما سره سپاټ والټ کې یو اس ټي ټي کومه، دلته کلیک کوم او خپل فنډ والټ انتخابوم. نو زه غواړم اوس تقریبا 3 یو اس ټي ټي کنورټ کړم. 3 یو اس ټي ټي تقریبا 3700 ډاکس کېږي. زه لږ ورزیاتوم، یو څه اندازه تقریبا 3.2 به یې کړم. $3 زه ورته پوره کوم. دغه دوستانو $3 تقریبا پوره شول. کله مو چې دا ولیکل، راشئ په د لاندې ټریډ بټن باندې تاسو ورته کلیک واخلئ، او کله مو ټریډ باندې کلیک واخیسته، دلته په کنورټ باندې کلیک واخلئ، ستاسو کوینز به ټول کنورټ شي. اوس څه کوو؟ موږ اوس ویډرا کوو بایبیټ ته. نو راشئ دلته په ډاکس باندې کلیک واخلئ، په ویډرا باندې کلیک واخلئ، دلته راشئ په سینټ کریپټو نیټورک په ده کلیک واخلئ، دلته تاسو د ډاکس ادرس پیسټ کړئ، دلته تاسو د ډاکس میمو ورته راواخلئ، دغه چې کوم میمو ټاګ ښکاري دا کافي کړئ، او دلته تاسو ورته پیسټ کړئ، دغه ځای کې پیسټ شو. او تاسو څومره ډاکس وخواین اوس لیږئ، تقریبا 3000
3000 به ورته ولیکمه. نو 3000 دی کې یو 50 موږ نه په فیس کې ګرځول کېږي، دومره فیس نه دی، تقریبا کم از کم $0.5 ده. نو دغه زه ورته لیکم په ویډرا بټن باندې کلیک کوم او دغه ویډرا چې کومه دغه ترسره کومه. نو راشئ په کنفرم باندې ورته کلیک واخلئ. کنفرم باندې کلیک کولو سره به دې سره زموږ ویډرا چې کومه دغه ترسره شي، زما ویریفیکیشن کوډ چې هغه ورته نو دې سره زما ویډرا کنفرم شوه. زه منتظر کیم د زموږ ډاکس کوین بایبیټ ته ورسیږي. بایبیټ کې زه بیا کنورټ کول طریقه درښیم چې څنګه موږ ټون ته کنورټ کولی شو. ښه دوستانو، دغه د زموږ ویډرا که څه هم دلته اوس هم په پروسس کې ښیي، خو ممکن لږ څه ستونزه وي. زموږ ویډرا دلته بایبیټ ته راورسېده، تاسو ته ښیي 3049 ډاکس دلته هم دي او هلته هم راورسېدل. موږ راځو د وروسته خپله طریقه په بایبیټ کې ترسره کوو. نو زه راغلم خپل موبایل کې بایبیټ راخلاصوم. کله چې تاسو بایبیټ راخلاص کړ، دلته به راشئ د آیسیټ برخې ته. دلته به راشئ په دې فنډ والټ باندې به تاسو فنډینګ والټ باندې به کلیک واخلئ او دلته به تاسو سره ډاکس کوین اضافه شوي وي. ګورئ موږ سره ډاکس چې دي 3049 ډاکس موږ راولېږل. نو طریقه خورا اسانه ده. اوس په دې ځای نه بیک تاسو راشئ، دلته به تاسو راشئ په د لاندې ټریډ بټن باندې به تاسو کلیک ورته واخلئ. کله هم چې ټریډ بټن باندې کلیک واخیستم، بیا راشئ دلته د کنورټ بټن باندې تاسو ورته کلیک واخلئ. دلته کنورټ باندې مې چې کله کلیک واخیستم، بیا به تاسو راشئ خپل ډاکس کوین به تاسو ټون ته واړوئ. دلته د یو سی ټي کلیک واخلئ، دلته به تاسو ډاکس انتخاب کړئ او لاندې به تاسو ټون انتخاب کړئ. ټون له اوله انتخاب دی که نه و، دلته تاسو راشئ سرچ باندې کلیک واخلئ، سرچ یې کړئ، تاسو ته به مستقیما راشي. زما اول انتخاب دی، څومره ډاکس تاسو غواړئ، زه ټول غواړم واړوم. دلته په ماکس بټن باندې کلیک واخلئ، بیا راشئ په دغه کیوټ بټن باندې کلیک واخلئ، کنفرم باندې ورته کلیک واخلئ او دې څخه تقریبا 0.50 ټون جوړیږي چې زموږ هغه کوم ټاکلی حد ویډرا دی هغه ترې پوره کېږي. نو بیک راځم شاته، ګورم چې مونږ نه څومره فیس ګرځول کېږي، آیا کوم ټون خو به کمیږي نه. خیر تاسو به په دغه طریقه بیا کار کوئ. دلته زه راځم په دغه فنډینګ والټ باندې بیا کلیک کوم. دلته مونږ سره ټون چې کوم دی هغه زیات شول. اوس موږ دغه لیږو ټون کیپر ته، په دغه به کلیک واخلئ. را به شي خپل موبایل کې به تاسو ټون کیپر والټ را خلاص کړ. ټون کیپر مې خلاص کړ، دلته تاسو ته ریسیو بټن راځي، په دغه کلیک واخلئ. دلته راشئ په دغه کافي باندې کلیک واخلئ. تاسو به دغه ځای نه خپل ادرس ورته کافي کړئ. دغه د ما ادرس کافي کړ. راځم دلته چې تاسو راغلي لاندې به راشئ، په دلته ویډرا بټن باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. زه لږ عملیه زر کوم تر څو تاسو ته طریقه ویډیو غټه نه شي. دغه ځای کې به تاسو خپل دغه ادرس ورته پیسټ کړئ. کله چې پیسټ کړئ، تاسو ته وایي چې څومره ټون لیږئ. دلته ګورئ ټاګ آپشنل دی، میمو آپشنل دی. که څه هم که تاسو بل باینانس ترې لیږئ ټون، هغه وخت به یې ضرور ورکوي دغه میمو ورکوئ. خو که ټون کیپر ته لیږئ بیا کوم مشکل نشته، ځکه ټون کیپر خو میمو نه لري، ټاګ میمو. زه مقصد ټول ټون لیږم. دلته په ماکس بټن باندې کلیک واخلئ، څومره تاسو انتخابولی هم شئ. نو دلته موږ ته اوس څه وایي چې تاسو نه تقریبا 0.1 ټون په فیس کې ګرځول کېږي. نو دوستان تاسو به داسې کار کوئ چې تاسې باید دلته 0.6 ټون ولیږئ. زه به دا کینسل کړم، تاسو طریقه وښیم. یعنی تاسو خپل ډاکس کوین لږ ډېر راولېږئ چې 0.6 ټون پوره شي یا 0.8 ټون پوره شي. نو د کوم چې فیس کې ګرځول کېږي د تاسو نه به هلته پوره ورسېږي. نو ګورئ دلته چې تاسو دومره ورته ولیکئ، تاسو ته به ټاکلی حد پوره ورسېږي. خو زما کم دي، زه هم دومره لیکم. زما سره ټون کیپر کې نور اضافي شته. په ویډرا باندې ورته کلیک کوم او دلته ګورم ویډرا کنفرم کوم او کوډونه ورته رااخلم. ویډرا نو ما کوډونه راواخیستل، په کنفرم باندې ورته کلیک کوم. دغه د زموږ ویډرا چې کومه ده په پروسیسینګ کې ده، لږ منتظر کېږم چې زموږ ویډرا ورسېږي. ښه دوستان، دلته تاسو ښکاري ویډرا کمپلیټ شوله بایبیټ څخه. را به شئ اوس په خپل موبایل کې ټون کیپر راخلاص کړئ. ټون کیپر مو چې خلاص کړئ ریفریش به یې کړئ. دلته ګورئ موږ ته ویډرا ورسېده. نو دوستانو طریقه خورا اسانه ده په دې هیله چې تاسو زده کړي وي، ځکه ډېرو ملګرو غوښتنه کوله چې موږ ته طریقه وښیم. اول طریقه تاسو باینانس کې خپل USDT طریقه داسې ده. ګورئ اول به تاسو په باینانس کې خپل USDT یا بله کرنسي ډاکس کوین ته واړوئ، یا هم دوستان په دغه طریقه تاسو TRX وي بله هره کرنسي وي راولېږئ بایبیټ ته. بایبیټ ته مو چې کله راولېږله بایبیټ کې بیا کنورټ کړئ ټون کوین ته. کله هم چې ټون کوین ته کنورټ کړئ هغه ځای نه تاسو بیا ټون کیپر ته راولېږئ. خو مستقیما یې له باینانس څخه ټون کیپر ته مه رالېږئ، ستاسو ویډرا نه رارسېږي دوستانو، ځکه چې ورکېږي. موږ خپله ټیسټ کړې ده، عملیه مو ورباندې ترسره کړې ده. موږ سره دلته اوس ګورئ 1.15 ټون زیات شو. تاسو باید ټون کیپر کې 0.5 ټون ولرئ تر څو د راکي رابیټ
کوم ټاسک چې دی هغه پرې پوره کړئ. نو سره هم دوستانو اوس موږ سره ټون زیات شول په ټون کیپر کې. اوس څنګه دا ټاسک کمپلیټ کولی شو؟ را بشئ دلته په دغه سټارټ بټن باندې ورته کلیک واخلئ. کله مې چې سټارټ بټن باندې کلیک واخیستم اوس لږ لوډینګ اخلي. ګورئ دلته تاسو ته وایي کنفرم ټرانزیکشن ان ټون کیپر. ټون کیپر څخه وایي تاسو خپل ټرانزیکشن وکړئ یا تاسو ته خپل ټون کیپر والټ راځي هغه به ورته انتخاب کړئ. نو زه منتظر کېږم چې دغه ټرانزیکشن عملیه موږ ته راشي مخې ته. نو دوستانو ممکن تاسو ته په دغه داسې صفحه مخې ته راشي. دلته وایي تاسو ټون کیپر ډاونلوډ کړئ. هغه خو موږ ډاونلوډ کړی دی. کله مې چې ډاونلوډ کړو اوس راشئ ساین ان وذ د ټون کیپر په دغه اپشن باندې تاسو ورته کلیک وکړئ. نو دلته کومه ستونزه راځي ایرر، زه دا ریفریش کوم یو وارې. نو دوستانو دا وارې عملیه سمه شوه. ټون کې ما خپل راکي رابټ بند کړ، بیرته مې راخلاص کړ، عملیه سمه شوه. اوس دوی وایي چې موږ درنه 0.5 ټون ګرځوو چې 2.4 ډالره کېږي. نو دغه موږ درنه ګرځوو. آیا تاسو غواړئ چې معامله کنفرم کړئ؟ دغه پټه به تاسو دې خواته راکش کړئ. دغسې کله مې چې د دې خواته کش کړله داسې به تاسو کش کړئ. نو دوستانو له بده مرغه چې زمونږ بخت خراب دی، هر ځای ستونزه وي. ټون کیپر اپډیټ غواړي یو اپډیټ ورکړو کېدای شي هغه سره ستونزه حل شي. نو بیا دغه ځای ته راورسېدم. اوس ګورم دا وارې معامله بالکل سمه شوه ځکه هغه ټون کیپر کې مشکل و اپډیټ یې غوښتلو. که ستاسو دغه ستونزې وي په دغه طریقه بیا کولی شي د بعضې ستونزې ځکه دلته پرېږدمه چې یعنې تاسو هم دغه طریقې بیا ورسره وکړئ. نو وخت غواړي 10 دقیقې وروسته به ستاسو ټرانزیکشن موږ ته څه وکړو دغه اپشن به میشن به ستاسو کمپلیټ شي. نو زه منتظر کېږم تر هغې پورې ویډیو سکیپ کوم. ښه دوستانو دغه د وخت پای ته ورسېدو. نو دلته چې کوم دغه زموږ ټرانزیکشن هم ترسره شو. نو دلته دوی وویل چې تاسو بالکل د ویډرا لپاره ایلیجیبل یاست. تاسو په سپټمبر په 22 باندې خپل ویډرا ترسره شي، یعنې خپل ټوکن به د سپټمبر په 22 باندې ترلاسه کړئ چې څومره تاسو درکول کېږي. نو دغه طریقه وه چې ما تاسو ته راوښوده په دې چې دغه ویډیو په تاسو باندې بوج نه وي راوستل. لږ اوږده شوه خو په هر حال معلوماتي وه، طریقه اوږده وه ځکه مې تاسو ته وښودله. نو ویډیو لایک کړئ، مخکې نور ملګرو سره شیر کړئ. مننه.